السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ناشف الرحمن مسافر یم له مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي د زده کړې دوهم درس ده. پرون مو یو درس ویلی و، نن یې دوهم درس وایو. نو ځم د ویډیو په لور ویډیو شروع کوم. ایټم 2 دویمه برخه. It is دغه دی. It is a box دغه یو بکس دی. It is a bottle دغه یو بوتل دی. It is a bag دغه یو بسته ده. It is a button دغه یو تڼۍ ده. It is a pot دغه یو منګی دی. It is a clock دغه یو ساعت دی. It is a cup دغه یو پیاله ده. It is a plate دغه یو غاب دی. ایټم 2 دویمه برخه. It is دغه دی. It is a bus دغه یو بس دی. It is a truck دغه یو باري موټر دی، یو بار وړونکی موټر دی. It is a train دغه یو لرګاډی دی. It is a doll دغه یو نانڅکه ده یا ناوکۍ ده. It is a blackboard دغه یو توره تخته ده. It is a duster دغه یو تخته پاک دی. دلته black معنا تور، board معنا تخته. blackboard معنا توره تخته. read voice aloud په لوړ اواز سره هغه لغاتونه چې وولئ. dog سپی، doll ناوکۍ، fart منګی، box بکس، بوتل بوتل، clock ساعت. د نن د درس لغاتونه به خپلو کتابچو کې ولیکئ او ښه به یې یاد کړئ. د ABC د لیکلو طریقه به زه تاسو ته در وښیم. دغه د غټې ABC د لیکلو طریقه ده چې په دغو لیکو کې لیکل کېږي او دا رقم لیکل کېږي، او دغه هم د کوچنۍ ABC د لیکلو طریقه ده. نو اول تاسو دغه ABC ښه زده کړئ او وروسته تر هغو درسونه خپلو کتابچو کې ولیکئ او لغاتونه یې ښه یاد کړئ، تر څو بیا په نورو درسونو کې مشکل نه وي درته. نو که ویډیو مو خوښه سوې وي زموږ چینل درسره لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ او د ژنګولې علامه کېکاږئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. ویډیو تر همدې ځایه وه، تر بیا د خدای په امان.